آشنا شوی دینا وی دورک للی پاتر می ناشتا سهر ورزی درتلو پتما یما وی پیار می سپین کفن غوڑیگی دستر ورم بیاننا وی زما پزړکی باوسیږي تر قیامت بدی زنا هیروما وی په کوم یادګار د چغې واکړه قبر باندې ونکړې ویرونه وای څنګه زخمي څېره یوړه وزړه یوړه ډېر نیمګړي ارمانونه خدایا قبول یې شهادت همیش بکړم زه الله ته دان سولونه وای دستا د مینې ارمان جانا که مجنون شي د لیلا ارمان جنوینا خسن خیلو کلی خونه را کوینا وی وحید الله در پس جانا در می یادگی تل د ګورم تصویرونه وی د اخرو مازی ناشتا خلو یارانو رنا کڑی کڑی دینا وی زرگئی من درن صبریگی والا چستا یو یدگار نشانوینا وی خبیب تر قیامت بدی سڑکی گرزوما وی زدی غمونو کی دردیگا فسیلو علی ونی بشمشیرینا وی بلاد उसको मदम दर पसे ओ की तुम यौमा वही पने मश पपा को के आशे सुमा गम जन जल गए हुआ कड़ी पर यादुना वही तो हुई उगल दा पसरले سخر بگامی پوغا گٹون بلیوینا وی زمی مودا پسی جڑیگی تیار بیلتون دا حرق گاہی زور لرینا وی جوڑ کر دیگی
وحید الله خو تل یوازې پاتې شومه وای د کابل سر ته ځیر ولاړ یم سورې وخه ماته وکړه لږ غږونه هر المنځه کې درته کړم زه سوالونه وای سترګې مې سرې سرې له غم اوړي عزیز رحمان په غم ویشتلا یم شیرینه اوښکې مې ښکته په ګریوان روانې دینه وای وحید الله زخمي زړګی شو جان یې په سړک کې جوړ پرهرونه خوږه ملګري په خبر ورکوي نه وای غازي استحمان چې رانه تللی څومره ورک شوي دي د سترګو نه خوبونه خر مخم در پسې اوښکې تویومه وای زړګی مې نه ترېنه صبرېږي شهید عزیز په قبر تل کوم ویرونه وای د غمجن ښکلې وحید الله په ګران عزیز لیکلي دینه دا غمجنه پزه پورې شهید زمزم د افغانستان د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د الګړي حسن هیلو کلي مرحوم عزیز رحمان ملنګ په یاد کې فرمایش کوونکي ملګري دي حبیب الله حکمن شاید ډېر ګران او محترم ورور وحید الله رنځور ملنګ